الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. زما محترم ورونو ورور پختنه کړی دا چې سرو زرو حرمت په سړو باندې یعنی سړی مردانه سرو زر استعمالولی شي که نشي استعمالولی، دا یو سوال. دارنګه اورخم ایا مردانه د فاره دا جواز شتا چې سړی دی رخم استعمال کی کنشته ده او بل دی په حرمت کې څه حکمت دی چې الله جل جلاله دا حرام کړی دی په سړو باندې او د زنانه او د فاره حلال کړی دی. اصل کې زما معززو مومن مسلمان فدی باندې مکلف دی چې الله پاک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څو تو فرمایي باید دا اومني او فارغ کی چونو چراغ کیونه کی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی رسول الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې سره وړي دی هغه ونسي عمل وکړي او کوم کار نه چې تاسو نبی علیہ السلام منی کوي هغه نه ځان وساتي. د سونه په حرمت کې په سړو باندې په دې کې بشمیره احادیث منقول دي. بعض احادیث منه علماء کلام کړي دي چې ضعیف دي او اکثر احادیث چې ټول راوخلي په دې کې صحیح احادیث دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حرام کړی دی. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی، دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا د ترمذی شریف حدیث ہے چې حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. الله جل جلاله حرام کړی دی الله جل جلاله حرام کړی دی استعمالول د اورخمو او د سرو زرو په سړو زما د امت په مردانه او نارینه باندې او دا دوانه حلال کړی دي د زنانه او د فاره. زنانه او د فاره حلال کړی شوی دی او د مردانه او د فاره دا حرام دي. بل حدیث د حضرت علی رضی الله عنه هغه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورخم واخصل خیسه ټکی خدل او سره راواخصل دی بل طرف ته کې خدل ګس طرف ته او وی فرمایل چې ان هذین حرام علی ذکور امتی، دا دوانه زما د امت په خلق باندې سړو باندې دا حرام دي. کم چې حلال دي دا د زنانه او د فاره حلال دي او د سړو د فاره دا حرام دي. زما معززو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مبارک حدیث کې منع فرمایلی دا او امت ته منع کړی دی. دارنګه بل حدیث د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. دا د بخاری مسلم صحیح حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سر زر او سپین زر او غټ ورخم او واړه ورخم لهم فی الدنیا، دا د کفار د فاره په دنیا کې جایز دی، ولکم فی الاخره او تاسو مسلمانانو د فاره دا په آخرت کې جایز دی. غالبا دا د دین مراد ولکم فی الاخره دا مردانه دي چې سړو د فاره استعمال د مردانه او نارینه او د فاره د دې استعمال د ټولو شیزونو د آخرت کې دی. او کوم چې زنانه دي نو زنانه دا په دنیا کې استعمالول شي او په آخرت کې هم الله جل جلاله چې کوم زنانه
الله دې زموږ او تاسو ټول زنانه جنتین کی اخوال ته چې څه دغه خوخه هغه وکي. زما معزز بل دا احادیث په دې باندې دلالت کوي چې سرزر او ریخم دا سړی د پاره دا ناروا دی او دانش استعمالوله. باقی خبره د معمولی غوندي او ریخم دی چې لکه دا مرګري چې پښتنه کړی دا چې بعض خلک دا لونګي استعمالي پټکي استعمالي پاره کې د ریخم او تارو نه راغلي. نو زما معزز دغه شری اجازه ورکړی ده. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي، دا فرمایي چې نه النبي صلی الله علیه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او 3 او 4. نبی علیہ الصلوۃ والسلام من منکړي د استعمالولو د ورېخمونه مگر فاندازه د قدر وی ګوتی 2 ګوتو د 3 ګوتو. نو لونګي کې چې کوم ورېخم استعمال شوی دی دا معمولی تارونه مارونه غوندي دي. د دې حدیث په بنا باندې سړو د پاره دغه معمولی شی جایز دی، یا دا سه کومه کفړه چې فارغ کې معمولی تارونه مارونه فکتري نو دا کولې شي چې هغه استعمال کې خو کامل ورېخم د دینه نبی له صلوات و سلام منع فرمایلی دا. البته کوم سړی چې شرعي عذر لري او هغه معذور دی هغه د لپاره ډاکټر وایي چې یاره ته دغه سي کپړه استعمال کړه چې هغه خالص ورېخمي نو هغه به هغه د لپاره اجازه ده. هغه مستثنا دی. د انس رضی الله عنه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او زبیر بن عوام رضی الله عنهما دوانو ته اجازه ورکړي و چې هغه دوانو د ورېخم او کمیس اچو هغه شرعي عذر لره په سفر کې خارق به پیراته نو هغه دوانو ته اجازه ورکړي چې تاسو د ورېخم او کمیسونه واچوي چې دا خارق تاسو هغه سره خش. دا هم جی د بخاری او مسلم حدیث دی. بل حدیث دا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره. دام د بخاری مسلم حدیث وي چې دغه ورېخم په دنیا کې استعمال کو چیرې به په آخرت کې استعمال نه کی نو نارینه نشي کولای چې دا استعمال کی. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ هم دغه حدیث مخکې جماعت طویل مسلم حدیث ته دغه بخاری کې راغلی دی چې په اندازه دی وی ګوتی 2 ګوتو 3 ګوتو د دې اجازه شته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو حدیث منقول دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته یو یمنی چپنا هدیه واچول چې دا واچوا وې ما راکړه راته چې دا واخله وې ما واچول او راوتل نو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې غضب محسوس کړ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوسه ده وې زرالم او غمی زنانه مینس کې هغه څکل تقسیم کړل او زنانه او ته ورکړل. نورې خم په دنیا کې زنانه او د فار جایز دي. دارنګي سرزر د زنانه او د فار جایز دي. دا دوانه د مردانو او د فار ناروا دي. حسب ضرورت که یو سړی بیمار معذور عذر شرعي لري هغه ورېخم استعمالولی شي. د یوې ګوتې او تار مار کړي لونګۍ کې پټکی کې تارونه مارونه پکې تلی معمولی هغه جایز ده. خصوصا ورېخم دا ناروا دي، حرام دي، دا د اجازه نشته. باقی خبره دا ده چې حکمت په دې کې څه ده. ما تاسو ته ویل زما معززو چې اصل کې حکمت دا ده چې الله او رسول کوم شی زمونږ د مؤمنانو لپاره حلال کی هغه دغه لوی حکمت ده او چې کوم شی حرام کی دې کې به ضروري اوس حکمت پکې کله چې مخلوق ته پته لګي او کنه نه لګي. من باید حکمونه تفوس نو کو چې یاره دې کې به حکمت نه. مؤمن مسلمان باید د الله او رسول عسکري چې الله او رسول ته څوي فورا باید عملي کی. او هر علماء لیکي چې دې دوانو کې زینت د خایس ده. دا
ورېخم چې استعمال یو خایسته کپڑا دا کله چې زنانه واچي په دې کې زینت راځي خایس راځي دا زنانه کار دی بای زنانه خپل خاوند ته ځان خایسته کی دا رنګه سونه دا چې کله سړی زنانه واچي فاغه زنانه فاغه کې کمال او هغه کې جمال او هغه کې حسن خایس فکر راځي نو دا شرعي امر دی بای زنانه خپل خاوند ته ځان خایسته کی نو دا حسن دی په دې کې جمال دی نو دا د زنانه صفت دی او کسړی واچي په دې کې تشبوه بالنساء راځي یعنی زنانه سره تشبیه په دې کې راځي سړی په دې باندې مکلف نه دي چې هغه دې سکی هغه دا دغه ځان خایسته کی ځکه سړی په خپل الله جل جلاله په کې کمال پکې پیدا کړی دی نو دې کې تشبوه بالنساء راځي زنانه سره تشبیه راځي د دې وجنه دا حرام دي او ډیر کرتی داسې نه اهل خلقی چې هغه داسې لباس استعمالي داسې سرخی و غیره استعمالي چې په هغه کې تشبوه بالنساء راځي نو دا حرام دي زما معززو نو حکمت په دې کې غالبا علما لیکي چې دغه حکمت د دې کې چې دې کې تشبیه د زنانو سره راځي د زنانو سره تشبیه مشبهه تشبیه کول دا ناروا دي حرام دي دا نه کوي سړی دی چې خپل کمال له هغه کې الله جل جلاله خپل جمال او حسن پیدا کړی دی باید هغه سلاټ شي او کوم جمال او حسن چې رب العالمین زنانو د لپاره خاص کړی دی باید هغه زنانه استعمال کی او کوم چې سړو د لپاره جایز کړی دی لکه خپل کپڑے شری عطر استعمالول شو خیسته لباس اچول شو دارنګي خیسته پټکه خیسته پکول ټوفي دارنګي خیسته چفلی وغیرہ اچول کوٹ واسکٹ دا جمال دے نو اللہ جل جلالہ ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خیسته دے او جمال خوخی نظم معززو اللہ جل جلالہ دی منگو تاسی توفیق را کی چې منگ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوامر مطابق فل زندگی وکو او اللہ جل جلالہ دی منگو تاسی توفیق را کی چې کوم شی منگ دفارا اللہ و رسول حلال کړي هغه استعمال کوم شي چې موږ الله او رسول منع کړي دا غنه موږ تاسو ځان وساتو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته